د صنعت او سوداګرۍ کار ټولنیزو چارو او د هرات د صنایعو او کانونو خونې مطبوعاتي کانفرانس د کارموندنې د ساحې د پراخولو او له ایران څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره ګډې کمیټې له لارې د مسلکي پروګرامونو د تنظیم په اړه خبرې وشوې. کولی شي چې ریاست ته د کار امور اجتماعي یا ریاست ته د وطاق صنایع و معدنو یا ریاست ته د مهاجرین چې دا درې سره ریاست ته مربوط دي د ولایت هرات دوی کولی شي چې مراجعه وکړي او هغه خپل ظرفیت یا هغه خپله وړتیا یا خپل هغه لازم اسناد و مدارک ورته وړاندې کړي، نو بیا په هغه هماهنګۍ په واسطه باندې موږ کولی شو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. د دې ولایت د ټولنیزو چارو رئیس د کارموندنې د فرصتونو د برابرولو پر اړتیا ټینګار وکړ او ویې ویل چې دوی د راستنېدونکو د کاري شرایطو د ښه کولو لپاره په ټول توان سره کار کوي. ډاډ ورکولی سو ټول هغه مهاجرینو ته چې هر یو چې علاقمند دی د هرات په ولایت کې دلته سکونت وکړي او دلته د خپل هغه ګزاره وکړي او دی ودې ته مایل وي چې زه دلته کار کوم. موږ هغه ته انشاءالله د اطمینان ورکوو چې ستا د وړتیا مطابق په هر بخش کې چې ته کار کوې او په هر بخش چې ته وړتیا لرې په هر بخش کې چې ته تحصیل لرې موږ تاته د کار زمینه برابرولی سو انشاءالله. په ورته وخت کې د هرات د صنایعو او کانونو خونې مشر وویل چې اوس مهال د هرات په صنعتي ښارګوټو کې له زرو څخه زیاتې تولیدي فابریکې فعالیت کوي او د نورو فابریکو د فعالولو او د راستنېدونکو کډوالو د راجلبولو په اړه خبرې وکړې. سرمایه گذاری های زیاد به هرات شروع میشه، یک شهر صنعتی جور میشه، فاز 4 جور میشه، فاز 5 میشه، اینا همه کارگر میخواه. افغانای ما که از هر کشور بیرون میشه ناامید نباشه، اینجا مردم افغانستان و حکومت افغانستان به اونا زمینه کار برابر میکنه. خو ویل کېږي چې په تیرو څو ورځو کې د اسلام کلا له پولې څخه هر ورځ لږ تر لږه 10,000 کډوال هیواد ته راستنیږي.